واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. پتو سکه چې کوم دوا کسون دا بدکاری کوي نو هغه دواړه ته تکلیف ورسوي بیا کدی توبه وایستلا او د ځون اصلاح وکړه نو توسه د دې نه بیا مخ وړوي بهشک الله تعالی ډېر توبه قبلوین کوي به حد مهربان. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اصل خبره دا دو چې په الله تعالی باندې د توبې د قبل ول حق د هغه چا د پوره دی چې په ناپوهۍ سره ګناه کوي بیا ډېر زر توبه وبوسي نو دغه خلق دی چې الله تعالی د هغه توبه قبلوي او الله تعالی شپوی دی ش حکمت ولدی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. او د هغه چا د پورا توبه نشته چې لګیا وي ګناه نه کوي تر دې چې کله په دې کې یو کس ته مرګ راشي بیا د ځان کدن په وخت شویایي بهشکه د مو وستو بادو او نه د هغه کسونه د پورا توبه شته چې د کافرتوب په حالت کې مړ کیږي دغه کسون چې د مجددۍ د پورا ډېر دردوین کې عذاب تیار کړی دی.